السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم وروره، دا په تاخیر کې نه راځي، ځکه دا تر کوره پورې تګ کول دا هم د سنتو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکلی چې کور یې سنت کول. نو دغه تګ له مسجد نبوي شریف څخه تر کوره پورې دا هغه د سنتو دپاره چې دی کور ته تللی. نو دا تاخیر که راغلی هغه د سنتو په خاطر راغلی دی چې هغه سنت کور وسي. که رسول الله صلی الله علیه وسلم به اکثریت سنت کور کول، او مستحب تر کم دا دی چې سړی وای که د سهار سنت یې باید کور وسي، او که دغه سنت دی رواتب دي دا د لمانځه وروسته دا هم باید کور ته ورسول سي. که بیا رد المحتار جدول چې وایي که چیرې سړی پر ځان بیریږي چې اجازه کور ته ولاړ سم، په نورو شغلو اخته کېږم، سنت راڅخه پاتېږي، بیا دې نو په مسجد کې کوي. نو مخکې ما حواله هم درکړله چې د عائشې رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به د فرض لمانځه بعد د اللهم السلام لمن السلام دغه دونه اندازه قدر به ځنډ کوي، یعنې دا چې سلام وګرځېدي دلته ناسته کول دغه نو تاخیر د سنتو راولي. دا چې اوس ته له هغه ځای څخه روان شي د مسجد په پای کې لمونځ وکړې، یا د مسجد په برنډه کې لمونځ وکړې، یا کور ته ولاړ شي لمونځ وکړې، دا تاخیر نه دی، ځکه هغه د پاره د سنتو ته دا تګ کوې، نو هغه په دغه وجه په تاخیر کې